سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د سیویا د مټایانو یعنی د نری میچو د مټایانو چل در ښکارا کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېرې مزیدارو او خوندورو خوږو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به په دې کې زموږ په کاریږي 2 پیکټه نری مینچي یعنی سیویا. دا به تقریبا 300 ګرام وي. دا به راواخلئ، یو لوښي ته به یې ور واچوئ او وړې وړې ټوټې به یې کړئ. کله چې دا میده شولې میچې نو بیا به یو لوښی تود کړئ او 115 ګرامه بټر یعنی کوچ به ورته ور واچوئ او حل به یې کوئ پکې. کوچ دا دی ښه تیار شوي دي، حل شوي دي. نو دغه مینچې به ورته ور واچو او تر هغه وخته پورې به یې په دې کې سره کو چې دا خپل دا رنګ بدل کړي. کله چې د مینچو رنګ بدل شو نو بیا به ورته نیمه وړه قاشوغه میده شوي لاچي ور واچو او دا به پکې هم تر 15 منټو پورې سره کو. اوس به ورته یوه غټه قاشوغه بادام دغسې میده شوي یا 15 دانې بادام دغسې میده شوي ور واچو او دا به پکې هم د 15 منټو دپاره سره کو. اوس به ورته یوه پیاله کنډنس ملک ور واچو او دا به پکې تر هغه وخته پورې پاخه کو چې دا د دې مینچو سره یو شي، یعنې دا په دې مینچو کې جذب شي. نو دغه د اوس کنډنس ملک جذب شوي دي، یعنې زمونږ د سیویا تیارې شولې. راوا به یې خلو او یو طرف ته به یې د 15 منټو دپاره کیږدو چې دا تودوالی یعنې سوروالی خلاص شي او تړمې شي. نو بیا به وله دغسې شکلونه ورکئ. دا په پلیټ کې یعنې په قاب کې یعنې په رکیبۍ کې ډېر بیا ښایسته ښکارېږي او تاسو یې کولی شئ چې یو شان دی هم په دې غټ لوښي کې اوار کړئ او مزه یې بیا هم هغه شان پاتې کېږي. مزه یې نه بدلېږي خو دا ډیزاین یې بدلېږي. او دا شول زمونږ د مینچو نه د مټایي چل. که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. اجازت درنه غواړو. د الله په امان.